سرک دی هېوادوالو سلا پردو دا تعمیر خطر کې دی دغه هوټل دغه خطر کې دی پورې وړه دی دا غونډ سرک دی بند سرک دی ما ټوپک دې ښکاره کړه دا غونډ سرک دی ټوپک دې ښکاره کړه السلام علیکم هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. نن زه د نورستان ولایت مرکز پارون کې یم، ټیک په هماغه ساحه کې چېرته چې دغه نننۍ غمیزه رامنځته شوله او زورور سیلاب راووته. دا هماغه ساحه ده د ولایت مقام مخې ته. په دغه ساحه کې پارک و یو پکې 3 منزله د مېلمنو لپاره هوټل و. پر همدې خړ په دې منځ کې یو وداني د ښاروالۍ وه، دغلته یو لسګونه دوکانونه و، یو څو هوټلې نورې وې، یو مسجد و. او دغه هوټل چې تاسو وینئ دغه هم تقریبا نیم د منځه تللی تیږې پرې راغلي دي، په دې کې هم خلک وو. نو په دغه ساحه کې موږ وو، کله چې سیلاب راغی یو ځل نه شور شو، خلکو شور جوړ کړو، مخکې نه کوم ځای نه زنګ راغلی و. اکثره خلک ما ویلو که دا وګورئ، دا د سیلاب راغی نورستان پارون، دا سیلاب دا موټر را روان کړو کچ شو، یو موټر مې وړ غالبا. لا دا وګوره، دا سیلاب دا هو هغه راغی، هغه وګوره، دا وګوره د محصلینو په دغه راغی لیدې باندې په سیندونو منځ کې سړی ساتو لاندې وګوره، هغه وګورئ په سړي راغی، وتښتېد، وتښته خلک یې سات قسم ده هلته خلک یې سات. ګوره ورته هلته وګوره په سپوږمۍ هوټل له پاسه راووتو.